سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د لغمان د الیشنګ ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د موټر بم ځانمرګي برید له امله 3 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دغه پیښه نن سهار وختي نږدې 6 بجې د یو مازدا موټر بم د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې یو ولسي وګړی او د څارګر ملي ادارې 2 کارکوونکي او همداراز 21 ولسي وګړي چې ډیری د یوې مدرسې زده کوونکي دي او 6 پوځیان ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ولسمشر غني تیر مازدیګر د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا له ځانګړي څیړونکي جان سپکو سره وکتل. ښاغلي غني په دې کتنه کې وویل د افغانستان د پراختیایي بودجې د مصرف د فیصدۍ لوړوالی د حکومت لپاره یو ښه پرمختګ دی، ځکه مخکې تر 50 سلنې کمه بودجه مصرفي ده، خو اوس دغه شمیر 90 سلنې ته لوړ شوی چې دا کار د افغانستان د ادارو د ظرفیت لوړوالی ښیي. له دې سره سم د سیګار مشر هم وویل په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه پرمختګونه شوي او همداراز یې په ډاګه کړه چې دغه هلې ځلې باید دوام وکړي. د سویلي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی د ملي والي حکومت له اجرائیه رئیس سره په کتنه کې وویل واشنګټن د ټاکنو د پوره شفافیت غوښتونکی دی او له ټاکنیزو کمیسیونو تمه لري چې د قانون له مخې د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. میرمن الیس ویلز همداراز په ډاګه کړه هغه ډول چې سوله د افغان ولس لپاره لومړیتوب لري د امریکا لپاره هم د اهمیت وړ ده او همداراز هیله څرګنده کړه چې راتلونکی حکومت دې هم د یو لومړیتوب په توګه ورته پام وکړي. له دې سره سم عبدالله هم په دې ناسته کې چې تېره ورځ په سپېدار ماڼۍ کې ترسره شوه وویل د سولې لپاره د ده دریځ ډېر روښانه دی او هغه دا چې مخکې له ټاکنو او د حکومت پر مهال به هم پرته له هیڅ تردیده له واقعي سولې هرکلی کوي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لوړپوړي چارواکي او د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان د زابل د امنیتي وضعیت او د رازق عملیاتو د څرنګوالي ارزونې په موخه تېره ورځ دغه ولایت ته ولاړل. دغو چارواکو د زابل له سیمه ییزو مسؤلینو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دغه ولایت ستونزو او اړتیاوو ته به رسیدنه وکړي. ویل کېږي له 4 ورځو راهیسې په زابل کې د رازق په نامه چاڼیز عملیات روان دي او طالبانو ته د تلفاتو له اوښتو سربیره افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. په غزني کې د بهرنیو ځواکونو په 2 جلا جلا هوایي عملیاتو کې 15 طالبان ووژل شول. د دغه ولایت د والي ویاند وایي په دغه عملیاتو کې چې تېره ورځ د یک او مقر ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 2 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په د بمباریو کې د یوې ډلې یو موټر یو موټرسایکل او یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. او 280 کیلوګرامه نشهیي توکي په ننګرهار کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. دغه مواد تېره ورځ د جلال آباد ښار او مومندرې ولسوالۍ له شاوخوا سیمو ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي د دغو توکو د لیږد په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.